میدان وردګ ولایت کې د مبارز اکاډمۍ د لوبغاړو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت سره په همغږۍ دغه سیالۍ ترسره شوې. د میدان وردګ ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر وویل چې د دریو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ دا سیالۍ ترسره کیږي چې موخه یې د غوره لوبغاړو پیژندل او د دوی لپاره د ورزش زمینې برابرول دي. نننۍ سیالۍ د میدان وردګ ولایت کې د والیبال د مبارز اکاډمۍ ترمنځ پیل شوې وې چې دغه سیالۍ کې د غزني ولایت، کابل او د میدان وردګ ولایت څخه د مبارز اکاډمیو شپږو لوبډلو برخه اخیستې وه. یوازینی هدف د دغه لوبو د ځوانانو پیدا کول او دوی لپاره د ورزش زمینه برابرول او د تمرین په ښه توګه ترسره کول تر څو دوی کومې نیمګړتیاوې چې په والیبال کې پخوا درلودلې په ښه او معیاري توګه هغو ته لاسرسی وکړي او د آینده لپاره په ښه توګه خپل ورزش ته ادامه ورکړي. د مبارز اکاډمۍ روزونکي څرګنده کړه چې د دې اکاډمۍ موخه د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ دوستانه اړیکې او د پټو استعدادونو لپاره د لوبو زمینه برابرول دي. هدف مو د څو ولایتونو تر مابین د لوبغاړو روابط او هغه استعدادونه چې تر اوسه پورې زمینه د والیبال ورته نه وه مساعده شوې، دغه دپاره هم زمینه مساعده کړه او دغه 3 میاشتې 4 میاشتې چې موږ په د لوبغاړو باندې کار کړی دی، موږ وګورو چې دو لوبغاړو کې څومره تغییرات راغلي دي. د هغه لوبغاړو تخنیکي ستونزې غواړو چې د هغو ستونزې پیدا کړو او په آینده کې په هغې باندې کار وکړو. د موږ هغه خپل وس و توان وي هغه زمینه ورته مساعده ووله، ځکه چې میدان وردګ ولایت د ورزش امریت د موږ سره ډېر همکاره دی په دې ولایت کې. بالخصوص موږ چې بعضې ستونزې لرو په غزني ولایت او په کابل کې دي چې هغه جمنازیمونو موږ هغو ته ماهانه کرایه ورکوو چې هغه د موږ د وس نه ډېره پورته خبره ده، خو بیا هم هڅه کوو کوشش کوو چې هغه کومه هزینه چې تعیین شوې ده هغه پرداخت کړو. نو د لوبغاړو ستونزې ډېرې دي، موږ هم دومره وس و توان نه لرو چې د هغه دپاره دومره زمینه مساعده کړو چې هغه هیڅ نوع مشکل ونه لري. نو خو انشاءالله کوشش وکړو چې هغه مشکلات چې تر څو پورې وي هغه به قرار حل کوو سره. غوښتنه مو دغه ده د چارواکو نه، د تجارانو نه چې راشي د مبارز اکاډمۍ تر څنګ ودرېږي او تر څو مبارز اکاډمۍ افغانستان ته لوبغاړي جوړ کړي. لوبغاړي هم خوښ وو چې دا ډول لوبو زمینه ورته برابره شوې ده. ډېر زیات خوښ شته نو چې مبارز اکاډمۍ نه ده، نو چې یو خو مینوال لري میدان وردګ ولایت کې او بل داسې ښه ځوانان لوبغاړي شته نو با استعداده. نو موږ غواړو چې په میاشت کې 2 وارې 3 وارې نه ده داسې تورنمنټونه په لاره واچوي سره چې ځوانانو نه ده هغه تجربې او اهمیت نه ده معلوم شي پکې. نو وکولای شو چې د بل سوي تنها بخت او برد نه دی مهمه ده چې بل سوي پیژني سره هماهنگ ششنور پیدا کنید. میخواد بعد امکانات رو برشی جمع‌آوری نجور شد میخواد ورسوالای که بس امکانات نشته و خبر از دادی مداد ورسوالای مرزم دل تمرینات کم نوی دا خواسته نداره که پاره ورسوالای که میخواد جمع‌آوری جور شد امکانات رو برشی. میره پاره داری خیلی تورنمنتونه نورم پر مختار کرده شیو دبلسه لوب کرده شیو نور شایسته دکاوله شیو دغلطه. وقتی نمی‌داره که دست تورنمنتونه پلیار و چاول شی ځوانان تشویق شي. دا یادونه ورده چې د میدان وردګ ولایت ګڼ شمېر ځوانان د والیبال سیالیو سره ځانګړې مینه لري او د یاد ولایت په ډیری سیمو کې د والیبال لوبه ترسره کیږي.